د بدخشان زیباک ولسوالي هغه ځای چې د هیواد د سیلانیانو پام یې ځان ته اړولی دغه ولسوالي چې د ورېښمو تاریخي لاره ترې تېرېږي هر کال د خپل خوندور اقلیم او ښکلي طبیعت سره د پسرلي په موسم کې د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه زرګونه سیلانیان راجلبوي. معلوم است که مقبول و زیباست، دیگه جای هم است که بر آمدن است. ما چندین بار آمدیم، این بار دوستای ما اکثریت مردمای رفیقای بیرونی ما بودن، کسایی بودن که از بدخشان نبودن، خواهش کردن که ما شما یک چکر بزنیم. دیگه جمع از دوستا آمدیم همین طرفا گشته رایسیم. از ما چندین بار هم از آمدیم اینجا، بازم که بیایم باز میگیم هیچ ندیدیم. دیگه یک جای زیبا و مقبول. آرزو دارم دوستای دیگه و عزیزای دیگه که سیل و چکر و تفریح را دوست دارن بیاین اکثر به اینجا بزنن. دیگه خیلی بدخشان نامش معلومه دیگه که د بدخشان په اړه ډېر اورېدلي وو، راغلي نه وو. نو دا واقعیت یو په زړه پورې طبیعي ځای دی او طبیعي ښکلاګانې لري او په عین زمن کې خلک ډېر مېلمه‌نوازه ډېر خلک دي، ډېرې ښې خاطرې د ځان سره. په ورته وخت کې د بدخشان ولایت د ګرځندوی چارواکي وایي چې سږکال د لوی اختر په جریان کې له 90,000 زیاتو سیلانیانو د دې ولایت له سیاحتي سیمو څخه لیدنه کړې. بدخشان یکی از ولایت‌های گردشگری و توریستی افغانستان است که جاذبه‌های فراوان گردشگری در خودش دارد. امسال هم با آمدن فصل گرما و عید سید قربان تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی به ولایت بدخشان آمدند که از جمله در حدود بیشتر از 90,000 گردشگر داخلی از مکان‌ها و جاذبه‌های مختلف در ولایت بدخشان دیدار کرد. بدخشان د هیواد په شمال کې پروت یو له هغو زړه راښکونکو ولایتونو څخه دی چې شنې سیمې، لوړ غرونه او سړه هوا لري چې په دې وروستیو کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو پام ځان ته ور اړولی دی.